بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله د روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسې د پښتو ژبې اصل او ریښه لولو. د ژبې څېړونکو ژبې د اصولو او لغاتو د ولیو یعنې ریښو له مخې سره مقابله او مقایسه کړي دي. هغه ژبې چې ټاکلو اصولو له مخې سره ورته دي هغه ژبې د یوې کورنۍ ژبې ګڼلې دي. پښتو ژبه هم د همدې اصولو له مخې اریایي ژبه ده او د هند او اروپایي ژبه په لویه کورنۍ پورې اړه لري. پښتو ژبه هم د وستا او سنسکریټ ترمنځ د وصل کړۍ بلل شوې او له زند یا وستا ژبې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. نو د دغو خبرو په پایله کې دا خبره معلومیږي یا د دغو خبرو په اضافه والي باندې موږ او تاسې دا خبره کولی شو چې په نړۍ کې زښته ډېرې ژبې دي او دغه ژبې یو له بل سره ډېر توپیرونه لري، بلکې په لویو او وړو ګروپونو سره ویشل کېږي، په کورنیو سره بېلېږي. نو د دغو کورنیو او د دغو خپلویو او یووالي د موندنې دپاره موږ او تاسې ځینې اصول لرو چې هغه د ژبپوهانو لخوا وړاندې شوي دي، لکه د لغتونو د ریښو یووالی، یعنې له یوې کلمې نه په بېلابېلو ژبو کې همغه کلمه په همغه معنا او همغه لفظ باندې په لږ څه بدلون سره په ټولو ژبو کې موجود وي. لکه مثلا موږ او تاسې لرو په پښتو ژبه کې غوږ، په فارسي ژبه کې ګوش، په پښتو ژبه کې غوښه، په فارسي ژبه کې ګوشت. نو دغه دواړه ژبې چې د یوې کورنۍ ژبې دي، وګورئ چې دلته کومه کلمه په ګاف په فارسي ژبه کې په ګاف شروع شوې، په پښتو ژبه کې هغه په غین شروع شوې ده. بل جملوي ترکیبونه یا جوړښتونه دي چې د دې له مخې ژبې یو له بل سره یو کېږي او د همدې په ترتیب یو له بل نه بېلېږي هم. بل پښتو ژبه په لومړي سر کې یوې بلې ژبې څخه لومړی د لهجې او بیا د ځانګړې ژبې په توګه راجلا شوې ده. یعنې داسې نه ده چې پښتو ژبه په یو جهیز ډول باندې لکه یو شی چې اوس جوړېږي یا انسان پیدا کېږي یا یو بله ونه راشنه کېږي، نه، په دغه شکل باندې نه ده پښتو ژبه، بلکې له بلې ژبې نه د یوې لهجې په شکل باندې رابېله شوې، وروسته دې ژبې پرمختګ کړی ده او ځان ته یې د ځانګړې ژبې دریځ نیولی ده چې یوه ژبه د بدلون لپاره ډېرې اوږدې زمانې ته یا یوه لهجه په ژبه باندې د یوښتو لپاره یوې ډېرې اوږدې زمانې او تاریخ ته اړتیا لري. د ختیځپوهانو او خپلو څېړونکو د څېړنې په پایله کې دا جوته شوې چې پښتون آریایي قوم دی، 4000 کاله پخوا په بلخ، بخدي او د آمو سیند په شاوخوا کې اوسېدلي چې پښتو د همدوی ژبه وه. دا هغه تاریخي واقعیتونه دي چې له دې نه په هېڅ ډول باندې سترګې نشي پټېدلی او دغه د پښتون قوم او د پښتو ژبې تاریخ له یو بل سره کلک تړلی ده او دا د څېړنو په پایله کې ثابته شوې خبرې دي چې پښتانه د همدغو لرغونو سیمو اوسېدونکي وای. د راورټي په اند د پښتو ژبې په اړه هم نظرونه دومره ډېر دي لکه څومره چې د پښتنو په اړه ډېر دي. نو دا خبره واضح ده چې پښتنو کله خپله څېړنې کړي دي او کله یې نورو نړیوالو د دوی په اړه څېړنې کړي او هغه نظریې چې په فلکلوریک ډول یا په اصلي شکل باندې د خلکو په دماغو کې پاتې دي، نسل په نسل راغلي دي، نو دغه نظریې د پښتنو د اصل او نسب او د پښتو ژبې په اړه مختلفې او ډېرې زیاتې دي. د پښتو چا سامي او چا اریایي ګڼلې ده، چا په هند او اروپایي کورنۍ کې په ایراني، اریاني یا په ساکي، او چا هم د هند او اروپایي کورنۍ مستقله ژبه ګڼلې ده چې هند او اروپایي کورنۍ یا هند او اریایي کورنۍ ځان ته ډېرې ژبې په دغې کورنۍ کې شتون لري چې هلته یې دغو ژبو ګروپونه او ډلې او برخې سره جوړې کړي دي. خو پښتو ژبه بیا په یعنې اوس نه بلکې په تېرو لومړنیو بحثونو کې چې د پښتو ژبې په اړه روانو، نو پښتو ژبه یا هندي یا اریایي یا ساکي او یا هم ځان ته مستقله ژبه ګڼل شوې ده. راورټي وایي د افعالو او ضمایرو خصوصیات له خصوصیاتو او ځانګړنو داسې ښکاري چې یوه عجیبه لرغونې ژبه ده. یعنې د پښتو ژبې دغه ترکیب او دغه اوسنۍ چې کوم خلک پښتو ژبه غواړي زده کړي،
نو دوی ته چې هغه کومې ستونزې راځي نو دوی ته ژبه پښتو ژبه عجیبه ښکاري او په همدې خاطر باندې دی وایي چې دا ډېره عجیبه او لرغونې ژبه ده. دغه راز راولټي پښتو ژبه له زند یا اوستا او پهلوي او عبري نه راوتې بولي، یعنې د دغو ژبو نه له یوې ژبې دا پښتو ژبه رازېږېدلې یا د یوې لهجې په شکل راجلا سوې، وروسته ژبه ترېنه جوړه سوې. مګر پښتنو څېړونکو له سامي او کلداني ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې رد کړي دي او پښتو یې سوچه آریایي ژبه ګڼلې ده، چې دا هغه خبره ده چې خپلو پښتنو څېړونکو کړې ده. بل جان ملکم ډورن او د هرې ځمکې انجیل او کلاپورت او پاټ لونتال او نورو د پښتو ژبې سامیت رد کړی ده. ورسره یې په قاطعیت سره دا خبره کړې چې پښتو ژبه د هندو اروپایي ژبو په کورنۍ پورې اړه لري، چې دغه نظریه په تاریخي مقایسوي ژبپوهنه باندې ولاړه ده، یعنې هغه څېړنې چې د پښتو ژبې په اړه وړاندې سوي وي یا په هر ډول د پښتنو په اړه نظریات ورکول شوي وو چې دوی اصلا بني اسرائیل دي یا په حامي او سامي ژبې قومونو پورې اړه لري، او دغه راز پښتو ژبه هم د همغو قومونو یا د همغو ژبو نه یوه ژبه ګڼلې وه. خو د دوی د څېړنو په پایله کې چې پښتو ژبه یې د همدې هند اروپایي کورنۍ له ژبکورنیو د دغې کورنۍ له نورو ژبو سره پرتله کړله، نو پښتو ژبه له حامي او سامي سره روغه نه راتله، بلکې دا د هندو آریایي ژبو له خصوصیاتو سره پښتو ژبې ورته والی درلوده. د پښتو ژبې د هندو اروپایي ژبې له اثبات څخه وروسته د پښتو چا د هندي ژبو او چا هم بیا د آریایي یا ایراني یا هم آریاني ژبو په کتار کې شمېرلې ده. رابرټ لیچ د پښتو ژبې د غږونو مقایسه او له سنسکریټ ژبې سره د پښتو ژبې لغتونه هم د رابرټ لیچ مقایسه کړي او پښتو ژبه یې لومړی ځل د هندي ډلې ژبه ګڼلې ده، یعنې دغه هندو اروپایي ژبو کورنۍ چې په دوه برخو په آریاني یا آریایي او په هندي برخه سره ویشل کېږي، نو رابرټ لیچ د پښتو ژبه په هندي ګروپ پورې وتړله، یعنې ده ویل چې دا پښتو ژبه هندي ډلې پورې تړاو لري. خو رودولف پښتو د مقایسو په پایله کې د آریاني ژبو په ډله کې شمېرلې ده. دغه راز شیلډیور بیا د خپلو څېړنو په پایله کې پښتو ژبه د آریایي ژبو په ایراني ګروپ پورې تړلې ده، خو وایي چې پښتو ژبې د هندي او آریاني ډلو ترمنځ په ځانګړي ډول پرمختګ کړی ده، چې دا بیا همغې خبرې ته ورګرځي چې پښتو ژبه نه له هندي ژبو سره پوره اړخ لګوي او نه هم له آریاني ژبو سره پوره اړخ لګوي، نو دا د خپل استقلال طرف ته ځي. ماکس میولر هم په خپل اثر په شرق کې د جګړې د مرکز ژبې په دې اثر کې دی وایي چې پښتو د ایراني ګروپ ژبه ده. بل ماکس میولر بیا په بل خپل اثر کې دغه خپله خبره تقویه کوي او وایي چې دغه اثر د افغانانو ژبې په نوم باندې یادېږي. دې کې دی وایي پښتو د ایراني ژبو په شرقي ډله کې حسابېږي یا د شرقي ډلې ژبه ده، چې دغه آریاني ژبې چې کومې دي آریاني یا ایراني دغه ژبې چې دي دا په دوه برخو ویشل کېږي چې شرقي او غربي دي، نو پښتو ژبه په شرقي پورې اړه لري. د اډلینګ ډورن او جان ملکم په نوم باندې خلک چې دوی وایي پښتانه نه د ایرانیانو نه هم د فارسیانو او هندیانو له نسله دي، بلکې دوی خپله ځان ته ځانګړی قوم ده. بل جیمز ډارمسټر وایي د خپلو څېړنو په پایله کې وایي چې پښتو له ځان سره ورته او نږدې بللې ده. د هندي ژبو له شمالي برخې ډېر څه اخیستي او پښتو ژبه یې په قاطع ډول د هندو آریایي ژبو په آریاني ښاخ پورې مربوطه ګڼلې ده. ورپسې د همدې سړي خبره مارګنسټرن پخوي وایي د مسټر خبره تاییدوي او وایي چې پښتو د آریایي ژبو په شرقي ډلې پورې تړاو لري او ساکي ژبې ته ډېره ورنږدې ده، اندا چې کېدای شي د ساکي ژبې یوه لهجه وي. بل پښتو ژبه د آریایي ژبو د هندي او آریاني ګروپونو ترمنځ د اتصال کړۍ دنده ترسره کوي، یعنې تر اوسه پورې دغو نظریو ته چې دغه وروستیو ته موږ وګورو قاطعاً سره دا خبره نه ده سوې چې پښتو ژبه په دغو ډلو او ګروپونو کې په کوم ښاخ او په کوم ګروپ پورې په کومې څانګې پورې تړاو لري. آریاني ژبې او هندي ژبې په دوه برخو ویشل کېږي، ختیځې او لویدیځې، چې پښتو
د آریاني ژبو په ختیځه برخه پورې تړاو لري. نو دا د